د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په خپل رسمي فیسبوک باندې یو تازه پیغام خپور کړی دی. احمد مسعود د خبرو ښکاري چې احمد مسعود له طالبانو څخه یو څه غوښتنې لري او د هغه غوښتنو لپاره له طالبانو سره جګړه کوي. احمد مسعود د خبرو ښکاري چې د احمد مسعود یو څه غوښتنې چې له طالبانو څخه یې کړي دي طالبانو تر اوسه نه دي منلې او له طالبانو به څه غواړي دا تر اوسه نه ده بډاګه شوې. خو احمد مسعود د عدالت یا هم د افغان ولس لپاره جګړه نه کوي. هغه خپل مقصد لري او له طالبانو خپله غوښتنې غواړي چې ورته یې پوره کړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي خلک خپلې پرځای غوښتنې لپاره مبارزه کوي او مبارزه به یې تر هغه وي چې خپلو غوښتنو ته ورسیږي. وړمه ورځ په هرات کې لسګونه میرمنې سړکونو ته راوتلي ول او ویل یې چې تیرو 12 لسیزو لاسته راوړنې دي خویندې وي. پرون بیا کابل کې ځینې میرمنې راوتلې وې او ویل یې چې راتلونکي حکومت او پریکړو کې دې دوی حاضر پام وړ وي. له دې سره د مخکني ولسمشر لومړی مرستیال او د مقاومت د جبهې او قماندان امرالله صالح بیګا په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې په پنجشیر کې دي او مبارزې ته دوام ورکړي. دا هر څه داسې مهال دی چې تیرو څو ورځو راهیسې د پنجشیر ولایت کې طالبانو لسګونه چاپې اچولې دي او جګړه تر اوسه په پنجشیر کې نه ده شروع شوې. طالبانو وایي موږ زیات جبهه مقاومت غړي چې ډله ډله ګرځېدلي او غونډې نیولې په پنجشیر کې مې نیولې دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو د الله په امان تر بیا ښې چارې.